د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاو ده. هر ټیم هغوی توبه ویستی شي الا دا چې دغه وخت پرې راشي د ځنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا د سا مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي، په مغرب راوخیږي، نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده، که څوک توبه وباسي نو ولې باسي؟ بلکې عام اعلان دی الله طرف نه. قل ويا پیغمبر دی خلقو تا یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ويا اے پیغمبر زما دی بندگانو تا کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې؟ ګناهونه کړې دي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمتنا ته مه قطع کوئ. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخیسه. جواب هم دغه آیت کې مخکې دی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به ټول ګناهونه وبخي. در الله سبحانه وتعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پیژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پیژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي وو. نو الله ته پته لري چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري دي. او الله په خپله ویلي دي وخلق الانسان ضعیفا. انسان چې دا کمزوري پیدا شوی الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي دي. ولي الله ته موږ ته توبې دا باس کې په دې قرآن کې ځای په ځای موږ ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم. الله غواړي چې ستاسو نه دا بوج کم کړي. که داسې ویلی وی الله چې توبه در سره دي، چې چا چې ګناه وکړه هغه سره به حساب کړي، څوک به پاتې شوی؟ یا که داسې ویلی وی الله چې څوک هم ګناه وکړي هغه به زه په هغه ټایم تباه کوم، نو په دې ځمکه به څوک پاتې شوی؟ خو د الله مهرباني ده چې د هغه د توبې د دروازه کولاو کړې ده. او دا یې ویلي دي چې یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو الله توبه ویستونکي خلک چې دی هغه یې خوښ. توبه داسې ده لکه انسان چې کپړې څښای شي یا جسم یې څښای شي، نو په ځان اوبه راواړی، نو اوبه چې راواړی کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغشان د توبې سره د ګناهونه پاکېږي، د دې اوبو سره د کپړې ګن پاکېږي، د بدن ګن پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي هم نه، دا مې اهمه خبره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې د سره کړي دی. دا څومره فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحانو کې دی چې انسان ګناه کوي او بیا توبه وباسي، نو الله سبحانه وتعالی وی زما بنده ته پته ده چې زما یو رب دی، او هغه په دې ګناه باندې انسان نیسي او هغه توبې هم قبلوي، نو د ده توبه ما قبوله کړې. دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي توبه وباسي، خو دې د الله د یېرې نه کوي کنه. دې دا عقیده ده. دوه خبرې دي د په عقیده کې چې زما رب دی هغه په ګناه باندې نیوکه نو توبه یې وویسته. نو دویمه دا عقیده ده چې زما د رب توبه قبلوي، نو الله سبحانه وتعالی دا توبه قبوله کړه. او الله په قرآن کې وایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه. څوک چې د ګناه کار کوي یا د ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله، بیا بخانه وغوښته د الله نه، یجد الله غفورا رحیما. نو دی به ومومي الله لره بخانه کوونکی او رحم کوونکی. شاعر وایي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا. وی پاک دی هغه ذات د هر نقص نه، د هر عیب نه، چې همیشه موږ بخي او موږ همیشه لګیو خطاګانې او ګناهونه کوو. څومره اوچت ذات دی. د دې ګناهونو باوجود چې دغه موږ بخي، موږ انسانان یو بل بخو، په معمولي غلطي باندې موږ یو بل راونیسو، یو بل مړم کړو. او د رب العالمین داسې مهربانه باچا دی چې دا انسانان څه وکړي هغه ته واپس شي، پښیمانه شي، وجاړي، الله د غر څه وبخي. الله سبحانه وتعالی د دې مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په قرآن کې. ګوره ګناه ګوره د هر چا نه کېږي، نو د مؤمن نه هم کېږي. نو الله څه وایي
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم چې کله دوی نه چې څه ګناه وشي ذکروا الله رايات کی دا ګټه خبره چې کله ته الله راي دي ته توبه وباسي چې الله نه راي ته توبه نه وباسي یو انسان دی شیطان به غالب جو ګناه وکړه څه ګناه وکړه مثال کې سندري واوري یا مثال کې موبایل کې ولیا بالله صرف حاشیه تصویر یا ویډیو وکړه نه دا چې دې بند کې نه دزل کې راځي جره الله زری دلې الله تعالی یاد شي نو ير براشي نو چې الله تعالی یاد شي نبي سي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نبي ډایرکټ چې لري نه خپل ګناه بخانو ورد رب العالمین دا د مؤمن صفت ده څوک دې نشي ویل چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي دا به غلط وایي ګوره ګناه د مؤمن نه کی خو مؤمن چې ګناه کوي الله تعالی یاد شي الله تعالی یاد شي به سو کی بلر شنه ذکر وکي د الله او غتر رجوع رب العالمین دومره مهربان دی په قران کې سوی قل قوا پیغمبر للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړي دي مؤمنانو ته نه ګوره چاته چې کفر کړي دي سو ته وی الله ایته یغفر لهم ما قد سلف کدوې د خپل کارونه قلار شنه تیر شي ګناونه بولو بخ د الله خپل پیغمبر ته دي کافرانو ته وایي کافرانو ته وایي قلار شي مونږ به وبخو امام حسن بصری رحم الله یو پیر ناس د سورۃ البروج تلاوت وکړو نو دې تر ورسید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هغه کسان چې په مؤمنانو امتحان او فتنه او سخت راويستي اشاره چاته ده اصحاب الاخدود ولته اکندي کنستي مسلمانانو ته چول ټول سيزلي ثم لم يتوبوا دي توبه ونويستا نو خبره بږي توبه بږي ذکر کړ فلهم عذاب جهنم نديب جهنم تسي امام حسن بصری رحمه الله چې د آیت وی وی کندي وکنستي ووضعوا فيها النار ور بږي بلکو مؤمنان بږي وسي د سکارې دي جوړ کړو سبحان الله الله پاک دې فعلوا ما فعلوا سسكارونه ويقولوا ثم عرض عليهم التوبه الله توبه باسك ورته هو توبه الله قبلي نظام استاد نه قبلي مختصر بزه یو درې خبرې ذکر کوم چې دې د لاس ډېر خلک توبه نه وباسي اولنی غټ خبر چې د لاس خلک توبه نه وباسي التسويف سبا او بل سبا چې کوي زخیر چې کله بوډاش زیاتو چې بوډاش ځوانان دنیا نه مړ کی کنه تاسو نه دی دي دا بازوی چې واده وکم وري دي کسان دي مړ چې ودونه نه کړی دا بازوی چې بچی مې وشي وري بچو پیدا کېدل مخ خلک نه مړس نه دا خلک چې دي دوی توبې نه منشي دي تسويف دلاس او زبرت یو قصه ذکر کما یو کسو ګناونه کول وی سبب توبه وباسه سبب توبه زم سبا لمړو دا قصه دغه سوچو کې یو کس وی سبب توبه وباسه سبا له سو خبره ختم شو سبا لمړو ته ولند مختصر قصه د خپل ځړه تواچو سبب توبه وباسه سبا نو سبب ګیره پرې سبا نو سبب د فلمونو د هر څه پرې سبا نو سبب چې د مول پر سره کومه د غوړو ما پیغړو سبا نو سبب د حرام پیسې پرې د حرام مزدوري پرې سبا نو غریب سبب د ظلم ځای پرې سبا نو سبب د مونږ د سبا نو بس د سید امام سره مونږ شروع کوو سبا غریب وونو سبا د امام سره مونږ کړه نو په دې قصه پوه شو د یو مختصر واقعه زړه ته کوزه کوي دویمه خبره چې دغه د لاس خلک توبه نه وباسي هغه د چې د الله سبحانه وتعالى په بخانه باندې یو اعتماد دی بس چې الله بخانه کوون کړي نه د ډېر خلک سوی الله سره غفور رحیم دی دې خلکو ته زه یو دوه آیتونه ورم ډېر نه الله په قران کې وایي نبئ عبادي اے پیغمبر زمانه بندگان دی خبرې نه خبره انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زب بخانه کون کې رحم کون کې چې په دې خبره نه ختمه چې په دې باندې موږ اعتماد وکړو بس کې او الله غفور رحیم دی
مخکې اوس خبر شتي وان عذابي هو العذاب الالم او زما عذاب ګره الله عذاب ډېر سخت دی اے پیغمبر دا دوه خبرې زما دي بندگانو ته ګره دوه چې زه ګره بخانم کو ګره چې عذاب ورکو نو سخت عذاب ورکوم الله غټه ګنام بخي دغه مشیت لاندې شرک نه علاوه وی بخي او کله نه کله د میچازو د ساس کی د لاس له قبر کې عذاب هم درکوي وره د میچازو داري په انسان باندې لګیدلی کنه د دې د لاسم الله په قبر کې عذاب ورکړي د عمل خو ظاهر کې وړو کې عمل دویم آیت داري الله د خپل ځان مبارک وي غافر الذنب وقابل التوب الله گناهونه بخون کې دي او توبې لره قبلون کې دي مخکې اوس بل ټکیم دي شدید العقاب عذاب دې سخت ورکي ولې دا ټکی الله دې یو بل سره راولي دې پر راولي چې انسانان په دې خبره باندې بس غفور رحیم دې بخانه کول کې به موږ بناسي ځکه اوس الله دې دویم ټکی مرګري نو ځکه زموږ ته ټول ته نصيحت ته چې د وسنه د نن د دې سکن خالص توبه رب العالمین ته وباسي کوم کسان چې په منځ کې کمزوري دي یا معاملاتو کې کمزوري دي یا شکل د رسول په طریقه نه دي معاملات د رسول په طریقه نه دي د رسول صلی الله علیه وسلم په لار مضبوط نه دی روان څوک بچا به روان دي نن د وسنه توبه وباسي او ځان ته مختصر قصه مخې ته ساتي